او مضبوط ایمان په دې خبرو باندې جوړیږي. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ وایي ما ته زما محبوب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرو خاص طور په سره حکم کړی او دا راته ویل چې دا د الله سبحانه وتعالی د عرش د خزانو نه دا خبرې قیمتي خبرې دي. اول نمبر راته دا فرمایل چې د مسکینانو او غریبانو سره محبت کوه او ورسره نږدې کیږه. یعنی د غریبانو او مسکینانو سره کینا، ځکه چې کله ته د غریبانو مسکینانو حاجتمندو سره کینې نو پتا کې به الله سبحانه وتعالی عاجزي پیدا کړي، ستانه به تکبر ختم شي. دویم نمبر راته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې په دنیا کې د ځان نه د کمی درجه خلقو ته ګوره، یعنی کم خلک چې ستانه کمزوري وي هغه خلقو ته ګوره چې الله سبحانه وتعالی په ما باندې څومره نعمتونه کړي. د ځان نه بره خلقو ته مه ګوره، ښکته خلقو ته ګوره، د ځان نه کمزوري ته ګوره، که ته بیماري د ځان نه ښه بیمار ته ګوره، که ته معمولي بیماري ناکټ ناس بیمار ته ګوره، د ځان نه کمزوري کس ته ګوره، بیا خپل وجود کې نعمتونه ته ګوره چې الله سبحانه وتعالی په تا باندې څومره نعمتونه کړي. دریم نمبر راته نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې دې خبرې حکم کړی دی چې د هیڅ چا د هیڅ څه سوال مه کوه، هر حاجت فقط الله سبحانه وتعالی نه غواړه او د مخلوق سوالګر مه جوړېږه چې د خلقو سوالګر جوړ شي او د هرې خبرې سوال د خلقو نه کوې نه، د یو خالق نه چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی نه د هرې خبرې سوال کوه. په دې خبره باندې خپل ایمان مضبوط کړه، خپل یقین په دې خبره باندې مضبوط کړه چې الله سبحانه وتعالی به زما په هر سخته کې حامی او ناصر وي. ابو ذر غفاری رضی الله عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام راته څلورمه خبره دا وکړه چې په هر وخت کې حق خبره کوه او په حق خبره باندې اوسېږه، اگر که په خلکو باندې ترخم لګي حق خبر وایه، په هر ځګین کې سمه خبره وایه او حق خبره وایه، اگر که په خلکو باندې ترخه لګي. پنځم نمبر ته دا وویل چې د الله تعالی په لار کې د چا د ملامتیا نه مه ویرېږه، یعنی هر هغه کار کوه چې فقط الله پرې راضي شي او الله تعالی پرې راضي کېږي. هغه کارونه کوه د خلقو د ملامتیا نه، د چا د تهمت لګول نه، د دې هېڅ نه مه ویرېږه، هغه کارونه کوه چې الله سبحانه وتعالی پرې راضي کېږي. او ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شپږمه خبره دا فرمایله چې دا کلمه ډېره ډېره وایه چې لا حول ولا قوة الا بالله. دا شپږ خبرې نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلي او راته ویلو چې دا د الله سبحانه وتعالی د عرش د خزانو نه دي دا خبرې، او په دې خبرو باندې عمل وکړو، ټینګ پې اوسېږه. دغسې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هم فرمایي وایي زه د نبي علیه الصلاۃ والسلام شاته روان وم، ول ما ته وویل چې هلکه زه تا ته یو څو خبرې ښایم او هغه داسې چې ته کله سم غواړې نو الله سبحانه وتعالی نه غواړه. څه سخته تکلیف ته باندې راغی، څه حاجت دی و، مخلوق ته مه ودرېږه، د چا په دروازه باندې مه ودرېږه، د یو الله سبحانه وتعالی په دروازه باندې ودرېږه، د خپل خالق نه هر څه غواړه. په دې خبره یقین ساته چې زه الله پیدا کړی یم او الله سبحانه وتعالی به ماله هر څه راکوي. او بلې راته دا وویل چې په دې خبره باندې یقین لره که دا ټول مخلوق را متفقه شي او تا ته سره خیر رسولو اراده وغواړي او الله سبحانه وتعالی نه یې غوښتلي نو تا ته دا ټول مخلوق خیر نشي رسولی. او بل راته دا وویل چې په دې خبره باندې ایمان او یقین مضبوط ساته، که دا ټول مخلوق راجمع شي او تا ته د شر رسولو اراده وکړي چې تا ته شر ورسوي، ترمذي شریف کې دا حدیث دی، او تا ته ضرر او تکلیف ورسوي خو چې الله نه یې غوښتلي که نه دا مخلوق تا ته ضرر او تکلیف نسي رسولی. ابن عباس وایي رضی الله تعالی عنه چې ما ته نبي علیه الصلاۃ والسلام دا خبرې وفرمایلي چې که دا ټول مخلوق هم را جمع شي تا ته ضرر رسولو غواړي تا ته ضرر نشي رسولی. نو د الله سبحانه وتعالی باندې خپل ایمان او خپل یقین هغه مضبوط ساته. دغسې معاویه رضی الله تعالی عنه وایي ما حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته یو خط ولیږو او عرض مې ورته وکړو چې ما ته یو داسې نصیحت وکړه چې هغه مختصر او جامع وي. عایشې رضی الله تعالی عنها ما ته جواب راکړو چې سلام دی پتا باندې، او د سلام نه پس راته وفرمایل چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه عایشه رضی الله تعالی عنها چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې څوک الله راضي کوي او په دې لړ کې د خلقو ناراضګۍ ته ونه ګوري، د الله سبحانه وتعالی رضا حاصلې او په دې کوشش کې چې کم دی د خلقو ناراضګۍ ته ونه ګوري چې خلک به ناراضه شي، اذا الله راضي کوم دا کار کوم به دې به خلک خفه شي، نه دې ته ونه ګوري، د خپل رب رضا حاصله کړي. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې د ټول مخلوق نه او د دې خلقو د ورورولۍ نه د دې هر څه نه به الله سبحانه وتعالی کافي شي. او دویم راته دا وفرمایل چې دې خلق راضي کوي او په دې لړ کې د الله سبحانه وتعالی ناراضګۍ ته ونه ګوري، یعنی مخلوق راضي کوي د الله سبحانه وتعالی ناراضګۍ ته ونه ګوري چې الله سبحانه وتعالی په دې کار ناراضه کېږي، نه هغې ته ونه ګوري، بس د خلقو پر رضا پسې ورپسې شي. نو دا الله سبحانه وتعالی چې کوم دی دا خپل بندم خلقو ته حواله کړي. ما ته په دې خط کې دا خبرې ولیکلي.
چې یو بنده چې کوم دی د الله رضا حاصلی او د الله د رضا دپاره د خلکو خفګان ته ونه ګوري، خپل رب رضا حاصله کړي، بس الله ولا حمید ناصر دی. او که د مخلوق رضا ته وګوري، د الله تعالی ناراضګۍ ته ونه ګوري چې الله تعالی نه پرې ناراضه کېږي، دې خبرې چې کوم دی د هیڅ خیال ونه ساتي او مخلوق راضي کړي او الخالق ناراضه کړي، نو الله سبحانه وتعالی دا بنده راولي د مخلوق ته حواله کړي، د مخلوق ته ورکړي. نو د مخلوق راضي کول چې کوم دی دا ضروري نه دي. ځکه انس ابن مالک رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر چې تاسو کې یو کس کامل مؤمن نشي جوړیدی، پوره ایماندار مسلمان کامل مؤمن نشي جوړیدی تر څو پورې چې زه ورته د پلار او د اولاد نه زیات محبوبه نشم. یعنی د مور او پلار نه د اولاد نه ورته زه زیات محبوبه نشم. بخاري مسلم شریف کې دا حدیث دی، وایي دا مسلمان کامل مسلمان نشي جوړیدی. او د پلار او د اولاد نه زیات محبوب څه معنی؟ دا معنی چې یو شرعي او حق مسله یا د یو سنت عمل یو په هغه باندې ته عمل کې او په دې کوشش کې دې ته ونه ګوري چې په دې به زمانه پلار ناراضه شي یا په دې زمانه زوی ناراضه شي، پلار دې ناراضه کېږي، زوی دې ناراضه کېږي. د الله سبحانه وتعالی لپاره چې یو کار وکړي او د خپل رب د راضي کولو لپاره چې کوم دی د نبي علیه الصلاة والسلام په یو سنت باندې عمل وکړي، د خلقو ناراضګۍ ته ونه ګوري چې خلق به ناراضه شي، خلق پرېږدي د خپل رب رضا حاصله کړه. وایي دقه چې کوم دی عیني د پیغمبر سره، عیني د الله سبحانه وتعالی سره محبت. نو د خلقو ناراضګۍ ته چې کوم دی په دې حالت کې کتل نه دي پکار، د خپل رب رضا حاصلول پکار چې الله سبحانه وتعالی زمانه په کومو کارونو باندې راضي کېږي زه به حقه کوم، خلک خفه کېږي خفه دي شي، خلک خوشحالېږي خوشحاله دي شي، که په هر حال کې وي خو خپل رب چې کوم دی هغه راضي کول پکار دي. حضرت عوف ابن مالک رضی الله عنه وایي موږ 2 کسان وو او د نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وایي 8 کسه چې تاسو بیعت نه کوئ د الله تعالی د رسول سره. موږ ورته ویل چې موږ خو تاسو سره بیعت کړی دی د الله رسول. هغه بیا ویل چې تاسو د الله د رسول سره چې کوم دی بیعت نه کوئ. ویل ما لاس ور اوږد کړو نبي علیه الصلاة والسلام ته ورته وویل چې د الله رسول موږ تاسو بیعت کړی دی، اوس په کومه خبره باندې بیعت وکړو؟ ویل نبي علیه الصلاة والسلام راته ارشاد وفرمایو چې په دې وعده باندې بیعت وکړئ چې صرف د خدای عبادت وکړو. اول خبره د چا عبادت وکړو؟ د الله سبحانه وتعالی عبادت وکړو. ټوله بندګي به چې کوم دی د یو رب خپل کوو چې هغه موږ پیدا کړي یو، هغه موږ له دا ژوند راکړی دی، زموږ مرګ هم د هغه په لاس کې دی، زموږ ژوند هم د هغه په لاس کې دی. د هغه رب عبادت وکول یو راته دا خبره، او بل دا چې د الله تعالی فرمان برداري به کوو، د هغه فرمان برداره به اوسو، نافرمانه مخلوق به نه اوسو، د الله سبحانه وتعالی فرمان برداره به اوسو. او دویم نمبر ته دا وویل چې د هیڅ چا نه به هیڅ څیز نه غواړو، هیڅ څیز به هم چې کوم دی د هیڅ چا نه غواړو، بس چې سم غواړو د الله سبحانه وتعالی نه به غواړو. دا نه چې زه یو دین کار وکړم او زه یو دینی مسئله باندې عمل وکړم او خلق به زما نه ناراضه شي، خلق به زما نه خفه شي، نو سبا به زما سره مدد څوک کوي او سبا به ماله ورکړه او راکړه به ماله څوک کوي، زما به په سخته کې بیا څوک په کار راځي که زه راځي کار کوم هغه پلانې زما نه خفه شي، نه پلانې دې خفه کېږي خفه دي شي. د هغه د الله تعالی زړه و چې خو ته به د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره د هغه د دین په هره مسئله باندې عمل کوي او په هره مسئله باندې به ودرېږي. دغه کامل مسلمان دی. نبی علیه السلام ویل چې د هیڅ چا نه به هیڅ څیز نه غواړي. او د عوف بن مالک رضی الله عنه وایي چې د دې نه پس ما به دغه 8 کسو دا صحابه ولیدل. بعضې صحابه داسې وو چې په سفر به روان وو او په اسونو به روان وو، د خپلې کوړې به هم ترې پرېوتل، چاته به یې نه ویل چې ما له مې دا کوړه راواله، راکوبه شو د اس نه خپله کوړه به راکښته کړه او بېرته به لاړ اس ته به وخوت. داسې صحابه چې کوم دی به د نبي علیه الصلاة والسلام په دې خبرو باندې عمل کوي او داسې چې کوم دی هغه ټینګ ولاړو په دې خپل عمل په میدان باندې. نبی علیه الصلاة والسلام نه به یو حدیث هم واوري، یوه خبره به هم هغه د نبي علیه الصلاة والسلام نه واورېده، هغه به په خپل ژوند په عمل کې راوستل. ځکه صحابه له الله سبحانه وتعالی دومره لوړ مقام او مرتبې ورکړي چې په دنیا کې ورته الله سبحانه وتعالی د جنت زیري راولي. په دنیا کې الله تعالی په هغوی باندې دومره رحمتونه او برکتونه وکړي. دا څه وجه وه چې هغوی د الله سبحانه وتعالی د دین د خاطره خپل مور او پلار خپل بچي د هر څه قرباني کړي. ځکه چې ډېر شه صحابه داسې وو چې هغوی د خپل مور او پلار هم چې کوم دی تېر شوي د الله تعالی د دین د خاطره د خپل رب رضا حاصله کړو. نبی علیه الصلاة والسلام په سنت باندې عمل وکړي. اگر که مور او پلار خفه کېږي، که بچي خفه کېږي، که ښځه خفه کېږي، که خاندان خفه کېږي، هر څه دې خفه شي. نو صحابه چې کوم دا د عمل په میدان کې چې کوم دی ډېر مضبوط او په عمل کې چې کوم دی دا ډېر زیات قوي. ځکه ابو هريره رضی الله عنه وایي
فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کامل مسلمان هغه دی چې چې بل مسلمان یې د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي او صادق مؤمن نه دی. صادق مؤمن هغه دی چې خلق کې د خپل ځان او د مال امین ګڼي. او په نسائی کې وسره دا الفاظ هم راغلي دي چې حقیقي مجاهد هغه دی، حقیقي مجاهد او مضبوط مجاهد هغه دی چې د الله تعالی اطاعت او عبادت لپاره د خپل نفس سره جهاد، خپل نفس کوم دی را په کنټرول کې وساتي د الله سبحانه و تعالی د اطاعت او د عبادت لپاره. نفس ته وایي دا کار مه کوه، نه زه به دا کار کوم. نفس وایي دا کار کوه، نه زه به دا کار نه کوم. الله سبحانه و تعالی د عبادت لپاره چې کوم دی د خپل نفس سره جهاد کوي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا صحیح مجاهد دی. او اصل مهاجر او اصل هجرت کوونکی هغه دی چې هغه د ټول غټو واړو ګناهونو چې کوم دی پرهیز وکړي او د هغې نه ځان لرې وساتي او هغه پرېږدي. دا چې کوم دی اصل مهاجر دی. نبی علیه السلام فرمایي لوی مجاهد نبی علیه السلام هغه چاته ووایو چې د خپل نفس سره چې کوم دی هغه جهاد کوي د الله سبحانه وتعالی د رضا د حاصلولو لپاره، چې زه به د خپل رب رضا حاصلوم او په خپل نفس باندې کنټرول وساتي او د خپل رب رضا حاصله کړي او هر نیک عمل له چې کوم دی غاړه ورکړي. دغسې ابو ذر رضی الله عنه روایت دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په باطن عمل کې د ټولو نه بهتر عمل دا دی چې د الله تعالی د رضا لپاره د چا سره محبت وساتي او د الله تعالی د رضا لپاره د چا سره کینه وساتي. کله چا سره کینه هم ساتي نو هم د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره. په باطن عملونو کې د ټولو نه بهتر عمل چې کوم دی، بهتر عمل ته نبی علیه الصلاة والسلام ویلي چې بهترین عمل په باطني عملونو کې دا دی چې د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره چې کوم دی د خلکو سره محبت هم وساتي، د فلاني سره محبت ولې ساتي، د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره ولې په سنتو باندې عمل کوي، د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کوي، سود نه کوي، حرام نه خوري، یو بل د ګناه عمل نه کوي، پنځه وخته مونځ کوي، د الله د دین تبلیغ کوي، د الله تعالی د دین د علماو سره محبت دی. د دې په خاطر زه د فلاني سره محبت کوم، د فلاني سره بغض او کینه ولې ساتي، حرام خور دی، سود خور دی، شراب څکونکی دی، بې المازه دی، د الله سبحانه وتعالی په احکاماتو باندې عمل نه کوي، په دین پسې ټوکې مشورې کوي، په علماو پسې مشورې کوي، په تبلیغیانو پسې مشورې کوي، د الله تعالی د دین نه یو مننډه جوړه کړله، ځکه ورسره چې کوم دی نفرت کوم. دا سړی چې کامل مسلمان دی چې څوک به دې خبره باندې عمل. نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې ټولو حدیثونو کې نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی مضبوط ایمان طرف ته چې کوم دی زور نه وغله چې تاسو کامل مؤمنان هله جوړېدای شئ چې د مخلوق رضا ته ونه ګورئ، د خپل خالق رضا ته وګورئ، د خپل خالق رضا حاصله کوي. دا کامل ایمان والا دی. حتی که ستا نه مور او پلار هم خفه کېږي دې ته به هم نه ګورئ، د خپل رب رضا به حاصلې او د خپل رب په رضا کې به چې کوم دی د مخلوق ناراضګۍ ته نه ګورئ چې سم تاله په سنت باندې عمل یو بل د دین په حکم باندې عملي که مخلوق په خفه کېږي خوشحالېږي، د خپل رب حکم ته به ګورئ، د خپل رب حکم به چې کوم دی په خپل نفس باندې راولي او د خپل نفس سره به جهاد کې یو اصل مجاهد دا چې د خپل نفس سره د عمل په میدان کې چې کوم دی جهاد وکړي. دا عظیم عمل دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ سره دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.